سلامونه. نن په بلجیم کې د سیاسي ګوندونو د معرفي په لړ کې یو بل نوی سیاسي ګوند معرفي کوم. هیله ده دا معرفي در سره مرسته وکړي ترڅو د بلجیم د سیاست او حکومت په اړه درته لا ډیر معلومات حاصل شي او دا معلومات درته په زړه پورې وي. د ولامس لیبرال او دیموکراتان یا اوپن ویلډي. اوپن ویلډي د اوپن ولامس لیبرالن ان دیموکراتن لنډیز دی چې په بلجیم کې لیبرالیزم او دیموکراسي ته کار کوي او د فلاندر په کچه له سیډینوي وروسته څلورم مخکښ ګوند ګڼل کیږي چې په ولونیا کې د دغه ګوند ملګری ګوند ام آر یا د بدلون خوځښت ګڼل کیږي او په اروپایي کچه نور لیبرال او دیموکراتان ملګري هم لري. اوپن ویلډي په بلجیم کې یو لیبرال سیاسي ګوند دی چې په ځانګړي ډول د فلاندر په سیمه کې فعالیت کوي. دا ګوند د ازادۍ، انفرادي حقوقو او د آزاد بازار په ننګه مبارزه کوي. له اوږدې تاریخچې کار تېر شو نو په 1992 کال کې د پرمختګ او خپلواکۍ تر نوم لاندې سیاسي ګوند خپله تګلاره اصلاح او د اوپن ویلډي په نوم په نوې څېره کې راڅرګند شو. دا ګوند په بلجیم کې د لیبرال غورځنګ د عصري کولو لپاره رامنځته شوی او له هغه وخت راهیسې د بلجیم په سیاست کې د پام وړ رول لوبولی دی. د ګوند ټینګار په فردي ازادۍ، اقتصادي لیبرالیزم او ټولنیز پرمختګ راڅرخي. د اوپن ویلډي بنسټیز اهداف په لاندې ټکو کې راڅرخي. لومړی، اقتصادي لیبرالیزم. دوی د اقتصاد آزاد بازار په بازار کې د حکومت لږه مداخله او د سوداګرۍ د ودې لپاره د ډیرو فرصتونو غوښتنه کوي. دوهم، انفرادي ازادي. دوی د ټولنې په فردي ازادیو تاکید کوي. د ټولنې افرادو ته د لا زیاتو شخصي ازادیو او حقونو غوښتونکي دي لکه د حکومت په ډیرو پریکړو کې د خلکو او افرادو د ټاکنو حق. دریم، ټولنیز پرمختګ. اوپن ویلډي د پرمختللو ټولنیزو پالیسیو ملاتړ کوي لکه په ټولنه کې د ښځو او نارینه‌وو مساوات، همداشان ال جی بي ټي کیو ته حقوق او د ټولنې هر غړي ته د روغتیا هر اړخیزه پاملرنه. څلورم، د اروپا یووالی. ګوند په کلکه د اروپایي ټولنې پلوي کوي. د اروپا د لا زیات ادغام او یووالي غوښتونکی دی. د کډوالو په برخه کې د اروپایي ټولنې عمومي تګلارې ملاتړ کوي او دوی ته د انساني کرامت په بنسټ د حقونو غوښتونکی دی. دا ګوند اوس مهال د بلجیم په فدرال پارلمان کې 12 غړي، سنا کې 15، د بروکسل په پارلمان کې 3 او د فلاندر په پارلمان کې 14 غړي لري. د دغه ګوند مشري اوس مهال تام انګینا کوي. د بلجیم په اوسني حکومت کې دوی څو غړي لري چې الکساندر د کروی د لومړي وزیر په حیث مشري کوي. که چیرې مو دا ډول معلومات خوښ شوي وي، هیله ده چې دا معلومات مو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره افغان ټیپس وڅارئ.